درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. په مردان کې یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې یو لیور د خپل انګور نه د غلط او ناروا کار غوښتنه کوله چې هغې ورسره نه کولو، نو په دې سره دغه سخر بیا دغه خپله انګور وژلې ده او په چړو باندې وهلې ده. دا واقعه څنګه مخې ته راغلې؟ د دې ښځې دغه خپل سخر ورسره کوم داسې غلط تعلق جوړولو او ښځې ولې نه منله دغه خبره، دا تعلق د دوی د څومره وخت نه شروع. دا ټول تفصیل تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. درنو دوستانو، دا واقعه په مردان کې مخې ته راغلې ده. د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دغه سخر چې ښځه مړه شوې وه او ډېر وخت همداسې کونډو یعنې بچو به ورته دا هم ویل چې موږ به تا ته واده وکړو، ښځه به وکړې، خو خپلو بچو ته به یې ویل چې زه خو مرګ ته نږدې یم، زما خپې زانګي یعنې په قبر کې مې خپې ځوړندې دي، تاسو ما ته ښځه مه کوئ. خو بله اړخته به دغه د خپل زوی ښځې ته غلو او هر وخت به یې هغې سره کوشش کولو چې لاس ور واچوي، غلط کار ورسره وکړي، ناروا تعلق ورسره جوړ کړي. خو هغه چې یو پښتنه ښځه وه هېڅکله یې د ده دغه ډیمانډ نه منلو. خاوند یې وایي چې د دغه وجلو نه یو ورځ مخکې هم چې زه کله مسافرۍ دپاره تلم، نو خپلې ښځې مې زه ډېر پوه کړم چې ستا پلار په ما سره داسې د غلط کار کولو کوشش کوي. خو دا وایي چې ما ویل چې دا مې پلار دی، دا به څنګه داسې کار وکړي. خو دته پته نه وه چې نن سبا پلاران هم داسې ظالمان شوي دي، داسې ظلم کوي او داسې ظالمان ترې جوړ شوي دي چې خپل بچي ته هم فکر نه کوي، خپل بچي ته هم خیال نه کوي او په هغه باندې هم رالګي. یعنې د خپل انګور مثال هم د خپل بچي وي، خو چې داسې شرمخان ظالمان سخران وي نو هغوی ته به بیا سړی څه ووایي. الله تعالی دې داسې خلکو ته خپله سزا ورکړي، ځکه چې داسې خلک د معاف کولو قابل هېڅکله نه دي. دا ویډیو د کتلو په مننه. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.